رسول الله مبارک صحابیو او دا حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د احد په غزا کې د احد په جهاد کې دا د رسول الله مبارک سره د شا په شا ولاړو رسول الله مبارک یو طرف ته مخو د بل طرف ته مخو پیغمبر علیه السلام په کافرانو باندې غشي چلول حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ په کافرو باندې غشي چلول په دې کې د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ سره غشي ختم شو څه شلکه غشي ختم شو چې غشي ختم شو ډېر زیات خپاو چې هلته کافر را روان دي هلته مخالفین را روان دي دلته ما سره غشي ختم شول رسول الله مبارک ورته وی سعد ولې خپئ وی حضرت غشي را سره ختم شو کافر را نږدې دي اوس په حمله کوي د دواړو جهانو سردار ورته وی پیغمبر علیه السلام داسې اخوا مختی حضرت سعد بن ابي وقاص د دواړو شاده داسې یو طرف ته حضور علیه السلام لګیا د کافرو خلاف بل طرف ته حضرت سعد ابن ابي وقاص لګیا حضرت سعد سره غشي ختم شو رسول الله مبارک د خپل تیک نه به یو غشي راغستو او سعد له به ورکو څه بختور خلک یې د دواړو جهانو سردار ولا غشي ولا ورکو ورته وی ارمي یا سعد سعد اوله غشي اوله دا کافر اوله په دې غشي باندې بیا ورته رسول الله مبارک یو الفاظ وی یار یو الفاظ وی او داسې الفاظ ورته وی چې په دې الفاظو د وجې نه صحابه به ټولو صحابه به وي د حضرت سعد ابن ابي وقاص مقام زموږ نه ډېر اوچت دی وی زموږ نه ډېر اوچت دی وی موږ دته په دې الفاظو سره ډېر زیات پس کېږو هغه څه الفاظو رسول الله مبارک ورته وی فداک ابي و امي ارمي یا سعد سعد زما مور او پلار دې له تا نه قربان شي څوک ورته وی لکه د دواړو جهانو سردار ورته وی څوک ورته وی لکه د دواړو جهانو سردار ورته وی ساده غشي اوله په کافرو باندې د جهاد په میدان کې زما مور او پلار دې له تا نه قربان شي صحابه به وی موږ دته په دې الفاظو باندې ډېر زیات پس کېږو ځکه چې دته چا ویلي دي د دواړو جهانو سردار ورته ویلي دي چې زه زمارې په تا باندې مور او پلار قربان شي او بیا ورته رسول الله مبارک ورته وی ستا دپاره زه یو دعا کوم الله نے سوال کو رسول الله مبارک اللهم سدد یا الله د حضرت سعد دا غشي په کافر باندې مکمل ولګوا چې کافر په مردار شي او خدای د حضرت سعد هر دعا قبول کړي سبق تور خلک چې هر دعا د قبلېدو لپاره تعالی د دوه جهانو سردار سره سوال کوي نو دا حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ د هغه اخلاص او رجی د اخلاص د هغه کامل اخلاص ور خدای دې په موږ کې هم داسې کامل اخلاص پیدا کړي نو حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې د فوج مشر شول د څه شي لکه د فوج مشر شي هغه تعالی کوم نن سبا سوي لکه آرمی چیف ہوتا ہے آرمی چیف ہوتا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ په زمانہ کی دی آرمی چیف شلو دی دا فوج دا لخکر مشرو او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته وی لاړ شه کسرا ته چرته لگا کسرا ته او کسرا با فتح کې وره کسرا چرته وا کسرا پمینس کې غټ سمندرو څه شلکا سمندر نور لارې ورته نه وي سمندر د پاسه به اوړېدي بیا به کسرا ته رسېدي بیا به د هلته جهاد او جنګ به دې کو نه لکه سمندر د پاسه تېرېدل ګران کار دی او که نه دی په هغه اوس خو چې دی هغه د جرنیټر او د هر یو شي کشتې دي هغه زمانه کې خو ساده کشتې وي حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ خپل لښکر تیار کو تورې نیزې ارسې تیار کړل چې کله د سمندر خواته ورسېدل نو هلته د کسرا خلکو ته د مخکې نه دا پته لګېدلې وه ته کښېنه لکې ټوله توجه دې راله خرابه کړه وختي راځه بیا صفا کوه ځای څه مې وي ښځه ښه ده چې اته یې مایې کتني یا ده چې ښځې ها کله چې حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ سره د خپل لښکره د سمندر خواته ورسېدل نو هلته د کسرا خلکو ته پته لګېدلې وه چې دا خو د عمر رضی الله تعالی عنہ په حکم سره لښکر را روان دی د هغه فوج را روان دی نو دا به کېږي څه نو هغې مشوره وکړه
چې دوی به په سمندر باندې چې راوړي نو په کشتو به راوړي. په څه به راوړي لکه په کشتو. هغه د کسرا باچا داسې وکړل چې د سمندر په غاړه چې کومې کشتۍ وې هغې څه اوسېزلې، څه یې ماتې کړلې او څه یې خپل ځای ته واړولې. نو چې دوی د سمندر غاړې ته رالل کشتۍ نه وې. ملګرو حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته وایي کشتۍ خو نشته، دا به اوړو څنګه؟ واوره چې کله په عمل کې اخلاص موجود وي امداد به د الله کوي. څوک به کوي لکه امداد به د الله کوي. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ملګرو ته وایي تاسو هم دلته په نفل ودرېږئ د سمندر په دې غاړه. او جانماز یې راواخیستلو، لاړو د سمندر په غاړه ودرېدلو، 2 رکعاتو نفل نیت یې وتړلو. الله نه سوال کوي خدایا مونږ خو د ستا د دین دپاره راوتي یو، خدایا زه خو د هغه صحابي په حکم راوتی ما چې کم صحابي ستا د دواړو جهانو سردار سقرو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. اے الله زه خو ستا د محبوب علیه السلام د جلیل القدر صحابي په حکم راوتی ما، خدای ته زمونږ امداد وکړي، خدای ته زمونږ امداد وکړي، خدای ته زمونږ حامی او ناصر شي. ورجع زړه کې اخلاص و. څه شی لکه زړه کې اخلاص و، الله امداد کوي. قسم په خدای دا حدیث مبارک په بخاری کې موجود دی، دا په ترمذی کې موجود دی. اے حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ملګرو ته وی په اسونو باندې سواره شي. ملګری ورته وی چې دا خو بودی سمندر دی، په دې به ورځو څنګه؟ حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ورته وی زه درنه مخکې کېږم، په اوبو باندې زه ورځمه، که زه ډوب کړم تاسو مه راځئ، خو که زه ډوب نه کړم زه پې واړېدم بیا به راپسې راځئ. خبره پېښ شوې. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ قسم په خدای د احادیثو الفاظ دي، په اس د پاسه کېناستو، لاسونه یې اوچت کړل، خدایه چې څنګه د حضرت موسی علیه السلام د سمندر تابع کړو، خدایه داسې موږ ته هم دا سمندر تابع کړي چې موږ پې وروړو. اے احادیثو کې راځي حضرت سعد ابن ابي وقاص اس ورتیز کړو، لاسونه اوچت کړي، الله ته سوال کوي، په سمندر د پاسه وروړېدو، لښکر ټول د مجاهدینو وروړېدلو. ټول لښکر واړېدو، د اسونو خپې هم لمدې نه شولې. په څه شي وروړېدو؟ لکه په سمندر وروړېدو. په زړه کې څه شی موجود و؟ لکه اخلاص موجود و. د چا دپاره راوتو؟ د الله دپاره راوتو، د الله د دین دپاره راوتو. کله چې په زړه کې اخلاص موجود وي نو ستا به امداد الله کوي. هلته چې څنګه وروړېدلو، هلته د کسرا د باچا چې کوم فوجیان ولاړو، هغې چې وکتل چې دا خو دي په سمندر رالل او راخوشي دي، هغې منډې کړلې، د کسرا باچا خپل محل پرېښودلو. الله جل شانو باچا سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ورکړله. اورې جی چې په زړه کې اخلاص موجود وي امداد به د الله کوي. هر عمل چې کوو خالص د الله د رضا به کوو، هر عمل چې کوو خالص د الله د رضا به کوو. که ته یو عمل وکړې دې دپاره چې ما ته خلک ښه سړی ووایي، یا ته یو عمل وکړې دې دپاره چې ما ته خلک نیکعمله ووایي، یا ته یو عمل دې دپاره وکړې چې زه د خلکو کې څه د مشهور شم، نو ټیک ته ته په دنیا کې مشهور شي، تا ته به خلک ښه سړی یم وایي، خو په آخرت کې د هېڅ ایسه نشته، آخرت کې د ثواب نشته. یو واقعه ته بله بیان کړم که نه؟ ټایم خو لږ دی، خو لږ تیز ووایه. باران دی، خټې دي، څه به کوې؟ کار خاص هم نه کوې. ما ته هم پته څه به یا به چېرته لړو ته ناست یې، یا به چېرته بل څه کوې، یا به خو دلته د جومات کې ښه نه یې. اخر ته صرف یو واقع وایم، صرف د اخلاصه پورې. په دې علماو کې یو عالم تیر شوی دی، امام غزالی رحمه الله. څوک لکه امام غزالی رحمه الله، ډېر لوی عالم تیر شوی، ډېر لوی فقیه عالم تیر شوی دی. د امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب کې یو واقع لیکلی ده. واقعه دا لیکلی ده چې امام غزالی وایي چې په یو کلي کې، په یو علاقه کې به یو اونه و اونه، او هغه اونې له به خلک راتلل، هغه اونې ته به یې سجده کوله. څه به یې کوله؟ لکه سجده به یې کوله. او بعضې خلک به راتلل، هغه اونې ته به یې ټوکرې غوټه کولې، یا به یې پلاستیک غوټه کول. لکه نن سبا زمونږ دا قمقل خل، تاسو نه یادوم، مزارونو ته ځې، خو مزارونو ته دې دپاره مه ځې چې هلته ټوکرې غوټه کړې. د ټوکرې غوټه کولو هېڅ فایده نشته. مزارونو ته دې دپاره مه ځې چې هلته شمې یوسې، هلته وریجې یوسې، دې دپاره مه ځې. ښه لکه دا ګناه ده. نو د امام غزالی رحم الله وایي چې هلته یو اونه و خلک به راتلل، سجدې به یې ورته کولې، خلک به راتلل، هغه د اونې عبادت به یې کولو. نو امام غزالی وایي چې په دغه زمانه کې یو بزرګ سړی و. څوک لکه بزرګ سړی و، او ډېر لوی مشهور سړی و، خلکو به د هغه ډېر قدر عزت کو چې دا ډېر بزرګ دی. هغه بزرګ چې دی ډېر په اخلاص سره کور ته لاړو، خالص د الله د رضا دپاره کور نه تبرګې راواخیستلو،
او لاړو را روان شو ویزمه دا اونه وخمه دا اونه کټ کومه دا خلک راځي د دې اونې عبادت کې چې دا اونه د ویښ نه ختم کم چې دا خلک د دې شرک نه مني شي خبره پیښ وې لکه نو چې دا بزرګ را روان شو تبر یې راواخیستلو ښه په اخلاص د الله د رضا دپاره را روان شوی دی نو لار کې ورله لکه شیطان راغلی څوک لکه شیطان خو پیژنې که نه ابلیس ولا راغلی چې شیطان ولا راغلی دی نو ابلیس ورته وی خو دې بزرګ ته دا پته نه چې دا شیطان دی دا ابلیس دی ښه مزیدار شکل کې ولا دا ابلیس راغی ورته وی دی بزرګ ته چرته روانې ولې دومره غوسې تبر دې راغستې دی چرته روانې نو دا بزرګ ورته وی زمه دغلته یو اونه ده خلک د دې اونې عبادت کوي دا اونه ختمومه د ویښه هغه ورته مړه خلک دې کوي که نه عبادت ستا پیسه خلک دې کوي ورته سجدې ستا پیسه ستا خپل قبر دی د خلکو ځان له خپل قبر دی مثال او تی نه په دې الله خفه کېږي سجده به د الله نه ما سوا بل چاته نه کې دا خو دا خلک راځي دي اونې ته سجدې کوي مړه د خبرو ترو کې دا دواړه تیز شول او یو بل سره جګړه واچوله دا امام غزالی لیکلي په خپل کتاب کې جګړه واچوله دا بزرګ دی په اخلاص راوتو الله ور سره امداد وکړلو دا شیطان دې ځمکې ته روبغه او د پاسه پې کېناستو د پاسه چې د پاسه پې کېناستو نو دا بزرګ دی سړي ته وی دی شیطان ته خو ته پته نه و دی بزرګ ته چې دا شیطان دی وی یې څوک چې ته ما منې کې وژنم دی ګورې دا شیطان ورته وژنم یې ما پرې مې ده ځانم درته خیمه خو مړه یو بل کار درته د خیر درته یو بل کار خیمه وی د خیر کار دا دی چې کله ته د سارې راپاسې ستا د بالغ لاندې به 100 اشرفې پرتي څونه لکه 100 اشرفې وی روزانه به ستا د بالغ لاندې 100 اشرفې پرتي او هغه 100 اشرفې راله په غریبانانو تقسیمه دا د خیر کار کوه دا اونه مه وخه چې بزرګ د پیسو واورېدل د 100 اشرفو وی لکه وی دا د خیر کار به کوي دا اونه د خپل کار کوي مړه خبره پیښ وې چې څنګه کور ته تللی دی دا امام غزالی په خپل کتاب کې دا واقع د اخلاصه پورې لیکلی چې کور ته تللی دی چې سهار را پاسېدلی بالغ اوچت کړی شیطان ورته د شپې نه 100 اشرفې ښودي دي سړی ډېر خوشحاله اوسه پورې غریبي وه فقیري وه 100 اشرفې اونه به خپل کار کوي خلک به خپل کار کوي که سجدې کوي کار څه کوي زما پیسه دویمه ورځ باندې بیا 100 اشرفې په درېیمه ورځ بیا په څلورمه ورځ بیا اشرفې نه وي بیا اشرفې نه وي بزرګ بیا پاسېدلی تبر یې راخیستې دي او بیا سمپقار او په غوسه راوتې دي دا شیطان ورله بیا مخه کې ورغلی وی چرته روانې وی زمه دا اونه وخمه په خبره پیښ وې لکه وی زمه دا اونه وخم خلک راځي او د دې اونې عبادت کوي د اونې ته سجدې کوي وی نن دا اونه ختمومه شیطان ورته وی مړه پرېږدې ده د دې اونې د سوري لاندې به خلک کیني مسافر به راشي دمه به تې کوي وی نه کرسې نن دا اونه وخم دا ختمومه په دې خبرو کې دي دواړه په جګړه شو چې په جګړه شو ناول یې لکه څوک راغورځولو تاسو ته مه وویل شیطان یې راغورځولو هغه یې ولې راغورځولو امیر صاحب ډېر په اخلاص راوتو الله ورسره امداد کړو په دې دویمه پیره په جګړه کې د امیر صاحب راغورځو شیطان پې د پاسه کېناستو چې شیطان پې د پاسه کېناستو امیر صاحب ورته وی چې لکه ته خو مغه سړی یې که نه چې تا ما سره جګړه واچولې نو ما ته راغورځولې اوس دې زه راغورځولم داسې حساب دی هغه ورته زه مغه ابلیس یم مغه شیطان یم د دې نه مخکې چې ته راوتې وي د دې اونې د کټکولو دپاره ته په اخلاص راوتې د الله د رضا دپاره راوتې وي الله در سره امداد وکړو نو ته په ما غالبه شولې زه دې راوغورځولم اوس چې ته راوتې ته په اشرفو دپاره راوتې اشرفې نشته درته نو ځکه در باندې زه څه دی غالبه شولم واورې جي د واقع نه دا عبرت حاصلول پکار دی چې کله ستا په زړه کې اخلاص موجود وي امداد به دې څوک کوي لکه الله به کوي او چې اخلاص در کینی بیا به در باندې څوک غالبه کیږي شیطان به غالب اعمال کې به اخلاص ساتو کنه که مونځ کوو که روژه نیسو که عمره کوو که حج کوو که زکات ورکوو که صدقه ورکوو که د قرآن تلاوت کوو که هر څه کوو خالص مخلص د چا دپاره به یې کوو لکه الله د رضا دپاره واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين خجيها
یا الله ما چې سویل که زما نه څه کمی شوي خدای ما معاف کړي دا ټول ملګري معاف کړي خدای پاک یا الله موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي خدای ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي خدای څومره مسلمانان چې بیماران دي ټولو ته شفاء کامله عاجله نصیب کړي خدای پاک ډېره بختوره ورځ ده د جمعې مبارکه ورځ ده یا الله چې څومره بیماران دي حکمت شاه ما دي کور کې بیماري ده یا الله د نورو ناسو ملګرو د چا کورونو کې بیماری دي خدای د ټولو بیماری ختمې کړي چا څه مشکلات دي خدای مشکلات ختم کړي چا څه پریشانۍ ختم کړي خدای پاک د چا روزګارونه نشته حلال رزق اسباب پیدا کړي چا شته د تیبه کې خدای خیر او برکت نصیب کړي خالق لا یزال زمونږ په حال باندې رحم وکړي خدای زمونږ د ټولو حامی او ناصر شي خدای زمونږ د ټولو مددگار شي وختي چا وي چې بارانونه ډېر شوي دي وایي د سیلاب خطره ده تاسو به چا ویلي که به نه ویلي دعا وکړي چې الله خیر وکړي خدای پاک باران ته صبر ورکړي خدای د باران ته صبر ورکړي خدای که سیلابي کرسي خدای مونږ ټول دا چارسده خصوصا دا ټول علاقې زمونږ د ملک پاکستان عموما دا ټول اسلامي ممالک ټول مسلمانان ته بچ وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد